دا اوس وګوره خدایه پاکه دا اوس وګوره بالغ کوم دی دا خیر چې دغه خلک مونږ نه راځي دا خو شرم دی پرتوب پکې بیل دی پلاستیک پکې بیل دی هاي 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 جون مې په کراچۍ کې تېر کړ جون رالیږه او خوره او غورځوه یا دوسانو کم از کم دې کور ته خیال وکړه دې کوټې ته وګوره بوس یې راوړی کوټه کې دي کټونه په کوټه کې او هغه مات ګوډه راځه ښه دفتر راکړي دې مخکې شک کې کېنه ویسو کنه دا او دفتر او د لوښو په یاسه کار نشته دا مخکې کودونه کېږي ځکه چې هر څنګه خلک په دې ګاډي کې ناست سیده او سراب بوټ کې به کوسي هلته به مې ته پلان ولاړ وي راځه روپیه والا 2 روپیه ستا د حاجي شوې څنګه او دا خور به مې سراب بوټ کې کوزه کې ښه ځان مې کوه غواړې جانانه ده او نارینه وسایل نشته ښه thank you very very much څه به ووایم نو څه به یم خو چې مشر شي بس تباه شوې او د کور مشر شوې تباه شوې ګللاله خیر شه خیر شه نو که اوس څه ویم نو پر سپینه ږیره تېم که سفید نو بس نو بدي راباندې ښکارم ته دې بالغ ته خو کم از کم وګوره تا چې کومې پیسې رالېږلې دي په هغې باندې مونږ ډوډۍ او چای خوړلې ده دې ته پکې نوز ګار شوي یو په هغه یو لومې وه دا راته ووایه چې هغه دې چېرته بوتله خفه کېږم منځکې مې ورسره لیکلې ورته مې ویم ګاډي ته به یې وخېږه او 15,000 روپۍ مې ورکړې ورته مې وویل چې په سرار بوټ کې کوز کړي کراچۍ ته کراچۍ ته ولېږله ګللاله دونه غټه دښمني دې راله وکتله دونه غټه دښمني چې د ټوپکو دا باران به یو او زما ستا په دې سر به یو په لارو کوڅو کې دې وشرمولو زه به هغې له جواب څه ورکوم دا خو ما هغې له په لاره نکاح باندې ورکړې ده او د قانون مطابق مې ورکړې ده یو خبره ته کوم خبره ده کې په قلار کوه دي یو سفیر دې وګورئ داسې کار دی که نه د ځان په شان غره دې سې کړي او یو دې ورکړي دا خلک چې رالم نن سبا به شرمېدم په دغه تحصیل کې د هغوی نه پاتې کوم ځای دي بازار کې غلا چا نه غواګانې چا نه چینې او دا نه څه کې بوتلې دي د جومات نه یو بوجه چپړې راوړې دي خلک په مانځه ودرېدل دوی بوجه ډک کړه یو پیس د جومات نه پکې نه ماله صبره ته وویل سړیا خو څو سمرته کېښودې راوړي السلام علیکم پاکا مثال دی زه کوټه یا مې وینې نه او را پیدا شوي او داسې کار د بوټانو او مخه سره ستا مخې ته را پرېوتم څه چې بس څه څه دې وکړو ځان مې ته خلاص کړ ځان نه یم ګاډي وایه بل ویلو سره په ځای کوزه کړي نه نه ورته مې وی ویم سراب بوټ کې کوزه کړه ای جنر بچا او پیسې مې وله ورکړې خو یاره دا د ګوله اوس په زه چخنا شوې ومه اوس څه مطلب دومره رسوتې نو یا لیشتینه که یا لیشتینه که ښه خلک په خلاق قلار ځي که نه چې ته اوس منډې والې هغې زه مور خوښه نیمه نو ګاډو پرېښودم څو ګاډو پرېښودم نو ګاډي به تا پرېږدي ماته ووایه دا ماته ووایه چې زما هغه لور ته رنګ کړی دی او که نه چې هغه هلته کې ولاړ وي چې دا په بله لخ لاړ نه شي کار رانه نګوري بله لخ نه ځي یاره کاکاجي ومه پلار ته مې رنګ کړی وه ویم سراب بوټ کې ورته ودرېږه دا ورته ګل ګوګل ته روانه ده هغه ما ورته ووایي ښه ده ښه ده وکړه ګللاله دا راته ووایه چې تا خو ګورګوره کراچۍ ته ولېږله خو د کور دا کار به څوک کوي دا ځای به څوک جارو کوي جامې به څوک وینځي اخلي پخلي به څوک کوي یم خفه کېږم ګورګوره مې د هغې پلار پسې ولېږله هلته کوارټر شته او نور داسې کار دی دلته نه غواړم په پنجابیانو یې خرڅوم په پنجابیانو دا چې ګوله ویم ګورګوره ته ته داسې تکړه ښکارېده چې ګورګورې به موږ له داسې خدمتونه کوله های جنیال بچیا ګورګورې چې تا له کوم کار وکړه هغه یو څوک هم نشي ګورې ښه که نه اوړه به یې د هغه ډوډۍ به یې له پخولې جامې به یې د ویزلې به یې د شریکولې ښه دا خبره ده دا هر څه به دله کوي یو کار وکړې څه کار وګرځې ما له کور اوس څه پېښه او زما کار بچه شانتي ورکه یو من صبر باسه خدای دې تباه کړه ځان سره خپل زما کار نه کوي درته تو خو راځه نو دې ګمه مله په دغه نه راځه
دا وګورئ چې ویې کړم اوري تاسو له باخلي پخلي هم کوئ او کور به هم ساتي اوس یې خوند وکړو خبره ته وکړې ده او ما نه ولې نه کوي چې یو ښایسته جینۍ رالو کوي او واده رالو کې خدمت په ستا هم کوي د ده به هم کوي او زما به هم کوي او د قانون مطابق به یې کوي ټول نالت چې او په تا باندې شته داسې ګاز بیا داسې نه وایي داسې کار دی که نه تا له ما څلور ښځې وکړې ټیک شوه یوه مړه شوه بله مې وکړه مړه شوه بله مې وکړه هغه مړه شوه نو د خدای ظالمه ما ته ملا صاحب ویل که پنځه مې وکړه نو خفه کېږم دغه خبرې نشته وایه ګوره هر وخت تابعدار ښایي چلسی ودرېږه تخته ما ودرېږه خدای بخته ویم تباه شو تباه ولې څه چل ویم به تلم بله دا جګولي په کوڅه کې ولاړم او دا مې پرې خپلو ګناهګارو غوږونو واورېدل ګورګور یې کراچۍ ته ولېږلی دا ته خو اوتې به وې ګورګور یې کراچۍ څه نه یې ولېږل څه نه یې ولېږله ویم به دغه بوډا چې راغلی دی نو په کور کې یو خېل راغشی دی ویم پلار پسې کراچۍ ته ولېږله وایي دا غل دی وایي لور وله مور کوه اسلمیه زما ذمہوار وروره ته دا مال تا کړی ته پوه شه او کار دې پوه شه همداسې کار دی چانسي په ما سترګې مه روباسه مونږ خو د خدای د رضا دپاره تا له کوره باده ویم زما نوم ښځه لاړه او ویم ستا نوم ویم لاړه چانسي ښځه لاړه خو یو خبره ته کوم ویم زما نوم به مستمین یې کو د دې بوډا نه ده ما به درله سپاټ ولکړو نو څه پاټ پوسته کو ګورې داسې پاټ پوسته کې چې رای کاږو ویم ته غم مه کوه ما پس راځه چانسي اوس زه پېږه او زما دښمني پېږه بل ځای کې ځو ته پوه شه او کار دې پوه شه ځه خفه کېږم دی به مړ شي دی به مري نو پنځه بلاده مه کوه که نه یو درې راله په یو ځای باندې وکړه که نه نو وبه بلا لکه تاسو څه شئ وي ګل دی که د ګل دی یو مې چې کوو لاندې ته بل دی تاسو پرېږدئ ما نه وکړئ زه ځوان یم باډۍ ته وګوره یا رښتینه که یا رښتینه که اوزه شابه ته کار اوس دام کوي راپاسه د کومه شی باندې کې شابه تو دې پیشکې ته وګورئ ما له واده وکړه څه چل وکړم زبر زکه چی په حکم چی په حکم پیدا کنه مفهوم ده نه او بیا را باندې خمسم کا دا شي کولمی مو داسې کار وکړه زه د اخر راستانه ته او ته راپسې راشه لرې اسلمیه ته شرمېږې نه زه په تا کسې بیا خر در چاړم خدای دې بیا خو ماته چغې مو څوک په مو ویني ویم دا ښځې بدل دې ته علمه په دې به ته څه باندې یاډو تا پسې در چاړم یاره که خدای دې تباه او برباد که ته خو په خبره نه پوهېږي نه در چاړم ته پوه شه او کار دې پوه شه لرې مړه څوک په راشي که زه راښه پرانیزم ته صرف د مو ستاجي وګوره ناړه شرمېږم اسلمیه ته ستا ایله زه په خر پسې راوتې او دا راشه زه نه در چاړم زه ته بدل اخیستی شم یاره که د خدای نیکبخته وي چې په ګوله مرینو زه خو ته اجازت نشته ته ما به صرف د اخر راوشله ته صرف های خدایه پاکه زه دا به هم در وشړم نو چې ته به څه کې اسلامیه په بل غم مې وانړی چغې مو وایه یو خبر خبره څوک را نشي نشته څوک هم نشته چانسي ته صرف د خر ته راوخېږه راوخېږه هله اوس په خر ته هم درخېږم راوخېږه کلک زه چې سبا تې سره ځې ګوره زه دې نه پته لرمه وی یا خدای پاکه اخر څه شو خو همدلته مې تړلی و که نه یا خدای پاکه له ما خو دقه یو خر و په ټوله دنیا کې همدلته مې تړلی و د 50 روپو تاوان یې رانه راکړ زم چې په دې کلي کې معلومات کړم ما دې خدای وکړو زما د اخر چم بوتلي که نه هغه عمل به ورسره وکړم چې یاد وساتي په ټوله دنیا کې مې دا یو خر و یا الله دا دې مې رانه چېرته روک کړ زه چانسي اوس زه پېږه او زما کار پېږم ستا به ښځې بدل ته اخلمه صحیح ده پته به دې ولګي یا بس ته کوشه دی چانسي د خدای خاطر که ته دښمني ده ورسره تا راته ور وخېږه که نه ما ډېرې چکې مه وه بس چانسي دغه کور دی اوس ته صرف تماشه کوه د شته داسې کار در سره وکړم چې یاد یې وساتې ادم کار کولی ته در نه کړي کور دی او د دې دیوال مخې ته یې ونه تړم تو صرف کېل ګوره غم مه کوه چانسي شابه تعدي کوه چې ته څوک وویني څوک به هم دې نه ویني پروا مه کوه بس اوس پاس را دې ځای نه راځه ما پسې اوس دا کېل ګوره راځه یارورا السلام علیکم وعلیکم السلام څنګه یاره یو تپوس مې درنه کوم وایي شل خو نه وکړه خیر چې ولې ځاني ولې را روان والله ډېر پریشان یم خیر خو دې که نه هغه یو خر مې و د مزدورۍ هغه هم رانه چا بوتلی دی
خر ته نه چا پټ کړی دی بالکل جی ها نو موږ څه خدمت وکړو یاره تاسو داسې وکړئ که نه زما لږ مدد وکړئ ما یې دا غل لږ ما ته وښایې ما دې خو دې وي 5,000 روپۍ انعام مې ورپسې ښود ای ته نر بیا چانسي نو کړه دې خوا کا اورګه صبر وکړه او خر خو مې لیدو دا څه وې دا شو چا سره دی نو مخکې 5,000 روپۍ راکړه بیا به ته خر وښیم یو خو د ظالم بچو په چا باندې بروسه هم نه کوئ نه وروره دا ډېره زنسریخیزه قصه ده څو درکړمه بس ته به 5,000 روپۍ دي پکې تا ویل انعام میسن انعام ورکړ چې وخی پنجو دا واله جی ها چانسي نوک را دې خوا کا دا واله وای د نر بچیا خر خو را پیدا شو داسې کار دی که نه دغه مخامخ کور نه دی دا جګل ده په دغه کور کې چې کوم دی اورې ته تړلی شوی دی دا جګول کړه او دا جګل کړه دی تاسو ځای وروره اوس زه پیشه او زما کار خبرې دې سره زما نه یو میخ هم تللی ای ته نر بیا په دې کې زما ډېره غټه پیدا ده دا جګول هغه خان تحصیل کاکا او د هغوی د کوټې شاته چې کوم بوټی د هغې ته یې تړلی وچ او مخامخ یې تړلی تاسو غم مه کوئ زه ډېر ښه پېژنم ستاسو ډېره مننه چې ما ته هم دا غل وښو اوس زه پیشه او زما کار داسې د ارامو نه دي ښه ته بېغمه شه ځه پرې نه دی او ورده چانسي غم مه کوه 5,000 روپۍ مو شوي ته د ما څه نه منې او د ښځې دې بدل یې معلوم نو ستا ما کله نه دي منلي یا دا ته هم ته بوتې وې راځه بس راځه بس راځه اوس لوبه ګرمه شوه راځه خر چا راوړي هغې تپوس کومه مردکیه راوځه راوځه که نه ولې داسې ګوره نو ستا مولا په قهر اخته که دې خوښه دا ته ووایه دا خر چا راوستې د دې ما ته څه پته ده تا راوستې نه لاله زه په هر څه کومه نو په میلو کې ګرځې د مالکو خرم راوستې که نه دا د چا دی د باد نه ته راغلې دا به تا راوستي افرین وایي خیر شه خیر شه دا راته ووایه چې زما دا خر څنګه تا سره اوستی دی دا شرم پکې تا څه وګوره دا شرم لا پات شو اوس موږ په خلوص کوو په قهر اخته شي خو چې راغلم وي ته موږ دا خر د چا دی پته نه لګي یا مشرف په دې ګیره کې دې سپینه مو لګېده خو عقل د کرا نه د دې غلا نه ونړېد دا زما خر دی او په دې پسې ما وروره انعام استو دا ما را پیدا کړو زه پسې خو زه ګرځېدم نه ته زه غر ښکارم وګوره مشر سړی یاره زه وایم سره جنګېږم داسې خبره ده که نه راځه خبره به د ملک په ځای کې کوم تېر شوې او دا خر هم نه بوزم نه بوزم د دې ځای نه هلته کې به فیصله کوم بیا به یې بوزم ما سترګې به وباسه اورې د خر دا ولې به چا کړې ده په تا باندې ولې کې ولې دا زما په ځای کې ولاړ دی دی د پېښه بنیاد وباسه زما په سکمونې وکړي زما دروازه کې به کېږي ما به کړي ولې ته به خپلې دروازې ته خیال نه کړې د ده وزرې وې چې دې دلته راپر شو راغی یاره ورکو تا ته هر چا ویلي موږ سره د دښمني وي ذاتي دا خبرې مه کوه دښمني ده او کار څه ده زه ستا په خولې بروسه نه کوم هر تا سره راوتی دي او ما سره به زیرو د ملک ځای ته هلته فیصله کوم بس راځه او ګل لا دته کتلی کنه یو په خپل هم باندې سم حق کنه یو مړې د سرکول ډرامه مشر سړی ته کې لګي درنې خبرې وکړه راځه دا راته وایي چې علیا جی چې په پاټو کې څه وګټل او که نه یاره جی بلا روپۍ مې پیدا کړې وایي چې ځې ابازونه به راځي ملک صاحب ستا نه بغیر هېڅ هم نه او نو څنګه به دلته ګرمه چای مېلاوېږي که وعلیکم سلام کېنه وعلیکم سلام وروره څنګه م راپېښه وکړه خیر خو یا ملک صاحب کیسه ډېره درنه ده نه صبر وکړه زه به ورته وایم نو سبا کوه هغه خبره وره چې دلته راځې نو لکه څنګهیانو په چکو شئ یو کس خبره کوه ملک صاحب داسې خبره چې په پډي کې مې خر تړلی و په رڼا وروست چې رالم خر نو چې ګرځېدم چې تپوس مې وکړو یو دوو کسانو راته خر وښو او 25,000 روپۍ رانه واغېستې چې لاړم خر د ده په کوڅه کې تړلی و کینې خدایم ذلیله که چېرته درنه فیصله و ما لرغونه خو چې روړې ډېرانه او خره پکې راپاتې وو خو په هر کې ځه یا ملک صاحب چې خدای پاک اوس خرکاران پیدا کړي وو نو د خرو فیصلې به نه کوو صرف د ګاډو به د لرو ټیک ده که نه خوله سره په خوله کې دی ښه ده بس دا ما ته ووایې خان تحصیله
دې چې راته چې کومه خبره وکړه چې یاره خر زمانه روک شوی و زه پسې ګرځېدم مړه مې پسې وچو ویل که ته نو ستا کوڅې مخې ته شا تړلی ملک صاحب یو خبره درته کومه ګوره زما کوڅې مخې ده ما خر نه دی اوسې زما د رور نه اوسې رواره مې نه دی اوسې سبا به سړی مړی وکړي زما کوڅې مخې ته به وغورځوي نو څه به کوم نه نه کنه داسې خو نه ده کنه ده کې بس چلي یا ملک صاحب د خر وزره مې په خپله راغلی د کوڅې نه 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 پېښم یو خو راپرې ښکته کړه کړه خدای دې ذلیله کړه او ملک صاحب ما ته لاس هم راچولې ګورې ښه هلته کې د هغې تپوس وکړه ته اوس څه زه دا وایم ملک صاحب زما پوره 50,000 روپۍ لګېدلي دي او ما ته به دوی د غم کوي زما نه به معافي وغواړي او ما له به دا پیسې هم راکړي تاسو ګوره بس داسې کار دی رښتینی لکه ته خو غلی کښېنه د جرګې مطابق داسې خبره مو ملک صاحب ګوره یو خبره درته کومه فیصله کې خو ګوره صحیح فیصله وکړه نه ما ته پته را چې ستا په دې تندي کې خو زه هېڅ هم نه یم خو اوس خو وروره کار داسې کړی دي ښې وکړی دي بدي دا خو به ته اوس منې یعنې که تاسو فیصلې راغلې که جګړو راغلې فیصله ملک صاحب خبرې ته غوږ کېږده داسې فیصله به کې د قانون مطابق د قانون مطابق څه شوه که نه نو بیا به پکې لس کاله جیل هم کړي ښه قانون دې وباسه داسې کار به وکړې چې یو لومبې خو بدله ورکړي 50,000 روپۍ ٹھیک شوه او دته او په آخر کې 15 دیګه غټې روجې